که ډیموکراسي د دې په خاطر وي دوستانو دا ډیموکراسي نه ده. نو بناءً دا جګړه نه پرون طبقاتي جګړه وه نه نن طبقاتي جګړه ده. دا جګړه پرون هم د ګټو په سر جګړه وه نن هم د ګټو په سر جګړه ده. د دې جګړې اصلي قرباني پرون هم مظلوم انسانان وو، ناتوانه انسانان وو او هغه انسانان وو چې په کور کې ترنګړ هم نه درلوده. نن هم د هغې جګړې قربانیان همغه دي. دا د لویو قدرتونو عادت دی چې په جهان کې باید همیش د جنګ یوه توده نقطه وساتي او دا د جنګ تودې نقطې دی لري. خلیج فارس کې اسرائیل را په شا کړل، د یو خوا نه د بل خوا نه را په شا کړل، د فلسطین په سر یې واچول او نن پې ټول عرب تهدیدوي. انګریزان چې په هند کې ازادي بخش ملي جنبش قوت واخیسته، د هند یې پسې واخیستل، مګر داسې ځایونه یې جوړ کړل، داسې اثار یې له ځانه پرېښودل چې دایم به د جنګ توده نقطه وي. مثلا د هند او د پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله، د افغانستان او د هند ترمنځ د پاکستان موجودیت، پاکستان یې په خپله دې دپاره جوړ کړي چې دا باید د همیش دپاره د خلکو په غاړه وراشي، په جنوب د اسیا کې باید یو د همیش دپاره یو ضربتي قوت دی ولري. دا د جنګ تودې نقطې دی همیش دپاره ساتي. دا جنګونه د مظلومانو په ګټه جنګونه نه دي. دا جګړې همیش د یو معینې طبقې د طبقاتي ګټو د دفاع په خاطر باندې دي او د مظلوم انسان د قربانۍ په خاطر راوباسي. که نن پښتون په دې جګړه کې سوځي، د پښتون مظلوم سوځي، ټول د پښتانه سیمه پکې سوځي. او که دا جګړه په منځني ختیځ کې د هلته مظلوم عرب پکې مري او که دا جګړه د هند په نیمه قاره کې مظلوم په کشمیری به پکې مري. د هغې خوا نه هندوان ولي، د دې خوا نه دی ولي. نو بناءً زما له نظره جهان اوس په دغسې یو استبداد کې راپېښ شوی دی، راولېدلی دی. په دې کې پښتون هم سوځي، نور هم سوځي او هر څوک چې د دې لمبې ته ور برابر شول سوځي. خو په هر حال زه یو څو مشخص وړاندیزونه لرم. امیدوار یم چې ستاسو وخت ډېر ونه نیسم. تر هر څه لومړی باید د پښتنو اسلامي او ډیموکراټیکې سیاسي ډلې د پښتنو په سیمه کې جګړه او د بهرنیو عملیاتو مخه ونیسي. د دې ترڅنګ باید یو واحد او غیر قابل تجزیه افغانستان د پاتې کېدو لپاره جدي ګډ کار وکړي او همدارنګه په یو څه پوه پښتانه نه باید د بهرنیو او کورنۍ دښمنانو د نقشو د عملي کولو وسیله شي. کوم چې د شومو نقشو د عملي کولو نښې همدا اوس څرګندې لیدل کېږي. دوم، زموږ د منطقې په پښتني سیمو کې پښتانه روشنفکران له قرون وسطایي تشدد سره مخامخ وو او دي. دا اوس تاسو پوهېږئ چې په پښتنو په سیمه کې که پښتون روشنفکر ورشي هغه په کوم حالت کې دی. نور قومونه له خپلو مخالفینو سره د ګډې ژبې د پیدا کولو توان لري، مګر که دا اوس پښتانه روشنفکران خپلو سیمو ته لاړ شي سر یې پرې کوي، په هر قیمت چې وي دا وضعیت باید خاتمه پیدا کړي. دریم، تر ټولو اساسي سوال دا دی چې سپایتوب اسانه کار دی، خو په دې کار کې په دې باید کار وشي چې پښتانه د سیاست او حکومت کولو په معاصر ټیپ جوګه شي. ځکه د سیاسي قدرت ګټل آسان دی خو د سیاسي واک ساتل مشکل کار دی. څلورم، د پښتنو بچي باید تعلیم ته مخه وکړي او هغه ټول قوتونه چې د دوی ښوونځی ورسېږي په هر نوم چې وي لویه ګناه ده. ولو که هر څوک یې سوځوي د طالب په غاړه وراشئ، یا یې خپله طالب سوځوي یا یې زه سوځوم یا هر څوک چې سوځوي. دا د پښتون د بچي سره، د پښتون د قام سره، د پښتون د ملت سره عظیمه جفا ده. هر څوک یې چې سوځوي، هر څوک یې چې سوځوي. پښتانه باید د کتاب لوستلو او کتاب اخیستلو فرهنګ ته وده ورکړي او که غواړي چې ژبه یې په پنځو کې یاده شي نو پښتانه روشنفکران دې پښتو ژبه علمي کړي. پنځم، دا چې پښتانه روشنفکران د سیاسي عقایدو له نظره لکه د نورو ملکونو غوندې بیل بیل دي، مګر کله چې د پښتنو جغرافیایي حدود او مورنۍ ژبه تر تهدید لاندې راشي نو ضرور ده چې پښتانه روشنفکران د خپلو اساسي او ملي ګټو لپاره سره لاس یو شي. یوه وروستی وړاندیز د لږ ذره توضیحي وړاندیز په دې معنا ده چې په دا اوس وختو کې دا د جهاني کېدلو تیوري
لږ ذره بیا په ادبیاتو کې ښه په موډرنو الفاظو کته پورته کېږي. زما له نظره خو د جهاني کېدو تیوري به د هغه چا لپاره ډېر ارزښتمنه وي چې د هغې تیوریسنان دي او د هغو د ملکونو لپاره ګټه راوړي. که د هالند او د آلمان ترمنځ سرحد د منځه ځي دوی جهاني کولو سیاست غواړي، خو آلمان د دې منتظر دی چې د روتردام د بندر د لارې به ماته سره راشي بې محصوله، یا به یې زه بې محصوله پکې ورکړم، یا به اتریش ما ته موټر راولېږي یا به زه ایټالیې ته موټر ورولېږم. مګر د افغانستان غوندې یو ملک دپاره جهاني کېدلو سیاست که هلته څوک کوي نو عین معنا به وي لکه د اوسنۍ ډیموکراسۍ چې په افغانستان کې دولتي سکتور کاملا محو کړ او د خصوصي سکتور د ودې په عنوان باندې د افغانستان د امیر شیر علي خان د زمانې نه تر اوسه ټولې دولتي تصدیګانې د کبار په بازار کې خرڅ کړې او دولت یې یوز کړ، 5 مافیا یې پرې قوي کړلې. دا ډول لوبه به وي. او یا د جهاني کېدلو تیوري به داسې وي چې خپل یو بوتل منرال اوبه ما په 1 یورو خرڅوي، مګر زما 1 سطل بنزین به هم په 1 یورو اخلي. که دا د جهاني کېدلو تیوري وي، خو دا د افغانستان دپاره ګټه نه لري. دا به د هغه چا دپاره ګټه لري چې د هغې ملکونو ته ګټه راوړي. د وروستۍ خبرې په حیث باید دا ووایم د هرې تاریخي دورې تریخ واقعیت د ټولنې تکاملي حالت ښیي. ملګرو دې نقطې ته مو توجه غواړم چې د هرې تاریخي دورې تریخ واقعیت د ټولنې تکاملي حالت ښیي. دا چې موږ د خپلو نیکونو په حالت باندې یا د خپلو تیر شوو په حالت باندې نن زړه سوځو، کله کله خفه کېږو ورته، نو ډېره لرې نه ده چې زموږ اولادونه به زموږ تاریخ له خندا او ژړا سره یو ځای مطالعه کړي. شکر.